وای کوم انسان چې د دعا نه مخکې د الله تعالی دا اسم اعظم درې پیری وای نو دغه انسان ته فرشته आवाज کوي چې اے انسان تا ته د الله تعالی رحم متوجه شو اوس دعا غواړه چې کومه دعا ته غواړې ستا دعا به قبليږي نو د الله تعالی دا اسم اعظم کم یو دی او په دې سره به تاسو دعا څنګه طریقې سره غواړئ په دې ټولو باندې زه تاسو پیوم نو چې کله هم تاسو بیا دعا غواړئ نو د دعا نه مخکې د الله تعالی دا اسم اعظم به تاسو درې پیری وای بیا چې دې پسې کم مقصد د لپاره تاسو دعا غواړئ کنه نوکری د لپاره دعا غواړئ که خپل رشتې د لپاره دعا غواړئ که کور کې خوشحالي راتلو لپاره دعا غواړئ که هر څه لپاره تاسو دعا غواړئ کنه ان شاء الله تاسو دغه دعا به د الله تعالی په فضل او کرم سره ضرور پوره کیږي صحیح شو دي نو د الله تعالی اسم اعظم چې هغه دی یا ارحم الراحمین دا به تاسو د دعا مخکې درې پیری وای خو څنګه طریقې سره به تاسو دا وای او دعا به تاسو ورپسې غواړئ داسې به تاسو وای یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ما ته ښکلې رشته میلاو کړي یا دغه شان دی که د نوکرۍ او جاب میلاوېدو دپاره تاسو دعا غواړئ که نه دی بسې نو بیا به داسې ووایئ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مونږ ته ښکلې نوکرۍ او ښکلې جاب نصیب کړي دغه شان چې کم مقصد دپاره تاسو دعا غواړئ که نه نو هغې نه به مخکې درې پیري یا ارحم الراحمین وای او پسې به د خپل مقصد د پاره خپل حاجت د پاره د الله رب العزت نه دعا غواړي کنه نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره بس تاسو دغه دعا قبليږي تاسو دغه حاجت او دغه مقصد به د الله رب العزت په فضل او کرم سره ان شاء الله پوره کیږي صحیح شو جی نو امید دي چې ان شاء الله تاسو په دې دعا او په دې وظیفه باندې پیښوي ک بیا به کې تاسو ته خبرې ستاسو کمنټ کول شي زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په پیغام خو به باندې په خپل عمل وکي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم دا شروع کې دا زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشاله باد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان